خوندکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو موږ نن د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون لولو چې زموږ د ننني لوست عنوان دی عنکبوتیان. د دوی په هکله به په ننني لوست کې خبرې وکړو. خو مخکې له دې چې لاړ شو او نننی لوست پیل کړو زده کوونکو لنډه کتنه په تیر لوست کوو. دا چې زموږ د تیر لوست موضوع څه شی وه. که چیرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو په تیر لوست کې موږ د حشرو د ټولګي په هکله سربیره پردې د شاتو مچۍ شات د وریښمو چینجی همدارنګه ماشې ورږه مو وپېژندله او په هکله مو ورته معلومات ترلاسه کړل. نو زده کوونکو دا اوس زموږ د تیر لوست موضوعات. که چیرې بیا هم تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه درلوده یا د تیر لوست په کومه برخه نه پوهېدلی کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه په ننني لوست کې موږ د عنکبوتیانو د ټولګي په هکله خبرې کوو. په لومړي قدم کې زده کوونکو عنکبوتیانو ته ارکنوئید ویل کیږي چې دا ارکنوئید یو یوناني کلمه ده. څه شی ده؟ یو یوناني کلمه ده. زیاتره حیوانات یعنی کله چې موږ د عنکبوتیانو یادونه کوو یعنی مقصد مو ټول د همدغه عنکبوت یا د عنکبوتیانو څخه نه ده بلکې زیاتره حیوانات چې د دوی د ټولګي ځانګړتیاوې لري د دوی د ټولګي خصوصیات لري په دې ټولګي کې شامل دي. یعنی موږ کولی شو ووایو چې په دې کې ډول ډول انواع او اقسام د حیواناتو شامل دي ځکه چې دوی ورته او یو شان خصوصیات لري. نو په دې اساس دوی ته عنکبوتیان ویل کیږي. د عنکبوتیانو په ټولګي کې انواع او اقسام د حیواناتو شامل دي چې د دې له ډلې څخه د خپلو عنکبوتیانو یادونه وکولی شو د کڼې یا کڼې یادونه وکولی شو حتی لړم هم د عنکبوتیانو د ټولګي څخه ګڼل کیږي. عنکبوتیان د کومو خصوصیاتو او ځانګړتیاوو درلودونکي دي. په کلي شکل سره زده کوونکو د عنکبوتیانو بدن له 3 برخو څخه تشکیل شوی دی چې یوه برخه یې سر ده بله برخه یې سینه ده بله برخه یې هم ګیډه ده چې ګیډه کې یې 4 جوړې پښې شتون لري. څه شی دی؟ ګیډه کې یې 4 جوړې پښې شتون لري او د عنکبوتیانو خوله څه ډول ده زده کوونکو؟ د عنکبوتیانو خوله زبېښلو او څټلو ته جوړه شوې ده یا برابره ده او د بعض عنکبوتیانو په خوله کې زهري غدې هم شتون لري چې د دوی په واسطه بل ښکاروي. سربیره پر دې عنکبوتیان د څه شي په واسطه تنفس کوي؟ نو ځکه چې د اوبو کې یا په اوبو ایکوسیستم کې ژوند نه کوي وچه کې ژوند کوي دوی د سږو په واسطه تنفس کوي او د دې د تنفس سږي سره غم دي زده کوونکو کتاب ته ورته دي. کتاب ته ورته سږو په واسطه دوی کولی شي چې تنفس وکړي. هوایي نل په واسطه هم زده کوونکو دوی تنفس کوي او د برانش په واسطه هم تنفس کوي. اطراح د مالپیږي ټیوبونو په واسطه کوي. ساده جوړې سترګو درلودونکي دي. په دې کې جنس جلا ده یعنی ښځینه او نارینه جنس پکې جلا دی. هګۍ اچوونکي دي یعنی دوی د بچیان نه راوړي بلکې هګۍ اچوي. بعضې یې په منفرد ډول ژوند کوي یعنی کولی شي چې په جلا توګه او په مستقله توګه ژوند وکړي زده کوونکو خو بعضې نور یې په پرازیت شکل سره ژوند کوي او د هغوی په بدن کې دوی اوسیږي او د هغوی څخه ژوند کوي تغذیه کوي. د عنکبوتیانو بله ځانګړنه خصوصیت دا دی زده کوونکو چې ښکار کوونکي دي. څه شی دي؟ ښکار کوونکي دي یعنی دوی ځي او خپل همغه ښکار ځان ته ښکار کوي. د عنکبوتیانو له ډلې څخه چې یو حیوان باید موږ وپېژنو یو ژوندی موجود وپېژنو هغه غڼه ده زده کوونکو چې دا د ډېرو زیاتو ډولونو درلودونکي دی انواع او اقسام دي او په هره سیمه کې دوی کولی شي چې ژوند وکړي یعنی هم په سړه سیمه کې او هم په تاوده سیمه کې دوی کولی شي ژوند وکړي. د غڼې بدن له 2 برخو څخه جوړ دی. لومړۍ برخه یې سر سینه او دویمه برخه یې هم زده کوونکو د ګیډې برخه ده. که چیرې ستاسو په یاد وي موږ وویل هغه ژوندي موجوداتو کې چې د سر او د سینې برخه یو ځای ده هغې ته د سفالوټوراکس نوم ویل کیږي. سربیره پر دې د دوی د لیدلو حس ډېر زیات قوي دی. 8 سترګې لري او 4 جوړه پښو درلودونکي دي. په پښو کې یې ویښته لرونکي جوړښتونه شتون لري زده کوونکو او په غڼه کې هم څه شی دی؟ جنس جلا ده یعنی په غڼې کې هم ښځینه جنس جدا او نارینه جنس جدا دی او ښځینه جنس زده کوونکو نسبت نارینه جنس ته غټ دی
یا هم ښځینه جنس په دوی کې لوی دی. دوی د ښکار کول دپاره کله چې غواړي یو حیوان ښکار وکړي او د هغې څخه تغذیه وکړي زده کوونکو د جال په واسطه چې شاید دغه جال تاسو هم لیدلی وي د دې جال په واسطه دوی خپل ښکار ښکیلوي او ورڅخه تغذیه کوي. د زیاترو غڼو ژوند تر 1 کاله پورې ویل شوی دی یا اټکل شوی دی. د عنکبوتیانو له ډلې څخه که چیرې موږ وغواړو بل حیوان وپېژنو زده کوونکو هغه لړم دی. شاید تاسو لړم د نږدې څخه مو حتما لیدلی وي یا که مو لیدلی نه وي نو تصویر خو مو ورته حتما لیدلی. لړم اوږد بدن لري زده کوونکو، د 8 پښو درلودونکی دی. سربیره پر دې بدن یې د 3 برخو څخه جوړ دی زده کوونکو چې د لړم په بدن کې دا 3 برخې کوم دي زده کوونکو؟ یوه برخه یې د سفالوټراکس ده، بله برخه یې زده کوونکو د څه شي برخه ده؟ د ګیډې برخه ده او بله برخه یې د لکۍ برخه. یعنې که چیرې سر سینې ورته موږ جدا حساب نه کړو او یو ځای حساب کړو نو 3 برخې دي او که چیرې سر سینې ورته جدا حساب کړو بیا کېږي 4 برخې. مخکینۍ برخه کې یعنې د بدن په مخکینۍ برخه کې 2 چنګکونه شتون لري. یوه جوړه سترګې درلودونکی دی چې د لړم د لیدلو قدرت یا توانایي یعنې همدا حس بینایي یې ډېره زیاته کمه ده. ګیډه کې یوه کړۍ شتون لري زده کوونکو چې د بدن په لومړني سوریو کې تناسلي سوري یا تناسلي برخې شاملې دي یا وجود لري. د بدن په اړخونو کې تنفسي سوري شتون لري چې د همدغه تنفسي سوریو په واسطه دوی تنفس کوي. بعضې هم د 2 لکیو درلودونکي دي چې شاید تاسو هم متوجه شوي اوسیږئ زده کوونکو چې بعضې لړمان د 2 پښو درلودونکي دي یعنې د 2 لکیو درلودونکي دي. البته زده کوونکو دوی زیاتره په ګرمه او وچه کې سیمه کې ژوند کوي. د زیاتره لړمان د تیږو په بیخونو کې د تیږو په څنګونو کې ژوند کوي. دوی د ورځې لخوا خپل په همغه ځایونو کې آشیانو کې پټ اوسي خو د شپې لخوا بیا دوی فعالیت ته پیل کوي او یا هم زده کوونکو د شپې لخوا دوی ځي او ښکار کوي. لړم د څه شي څخه تغذیه کوي؟ د پتنګ څخه، د غڼې څخه، د میږیانو څخه، د زورپښو څخه دوی تغذیه کوي. بل مورد چې د لړم په هکله دی زده کوونکو هغه دا دی چې د دوی جنسونه جلا دي یعنې ښځینه او نارینه جنس یې جلا دی. بعضې یې هګۍ اچوونکي دي یعنې داسې لړمان شتون لري چې هګۍ اچوونکي دي خو بعضې نور یې بیا زده کوونکو بچي راوړونکي دي یا بچي اچوونکي دي. ویل کېږي چې دوی بچیان په 2 ځلي سره د 1 یا 2 ورځو په موده کې د بدن د مور له بدن څخه راوځي. نوي بچیان یې 1 اونۍ بې خوځښته وي. څومره زده کوونکو؟ تقریبا 1 هفته بې خوځښته وي او همدغه 1 هفته کې چې دوی بې خوځښته دي د مور په شا باندې پراته وي او د لړمانو د بچیان شمیر نظر لړم ته فرق کوي. یعنې که چیرې لړم غټ وي نو د دې توانایي لري چې ډېر اولاد راوړي، ډېر بچیان راوړي خو که چیرې لړم د جسامت له نظره وړوکی وي ضعیف وي بیا نشي کولی ډېر بچیان راوړي. نو دا هم هغه مختصر معلومات و چې د لړم په هکله زموږ په کتاب کې د دې یادونه شوی و. د سلپخې یا په عامیانه ژبه چې ورته موږ زنځه وایو د دې په هکله خبرې کوو. شاید زنځه مو هم لیدلې وي زده کوونکو چې څه ډول ژوندی موجود دی. زنځه اوږد استوانهیي بدن لري، سربیره پر دې اوږد سر هم لري او سر کې ښکر شتون لري. د دوی بدن د کړیو څخه تشکیل شوی چې بعضو کې د کړیو شمیر د 15 څخه پیل تر 183 پورې ادامه پیدا کوي. څومره ډېر زده کوونکي یعنې هر څومره چې د کړیو تعداد ډېر وي په هماغه اندازې سره دا یوه غټه او لویه زنځه ده. سلپخې یا زنځه زده کوونکو غوښه خوړونکي دي. دوی ښکارونکي حیوانات دي او کله چې غواړي دوی ښکار وکړي همغسې چې ښکار کړی دی هغه د زهرو په واسطه بېهوښه کوي. بعضې یې هګۍ اچوونکي دي، بعضې نور یې بیا بچي راوړونکي دي. سلپخې اوږدوالی څومره دی زده کوونکو؟ د بعضې سلپخو اوږدوالی د 10 سانتي مترو څخه شروع تر 20 سانتي مترو پورې رسیږي. یعنې بعضې ډېر اوږدې وي خو د کورنیو زنځو د بدن یا څو پښو درلودونکي دي؟ د 15 پښو درلودونکي دي. دوی چټک خوځښت کوي یعنې ډېر چست او چابک حیوانات دي او د څه شي څخه چې دوی تغذیه کوي زده کوونکو هغه حشرات دي یعنې زنده یا سلپخې د حشراتو څخه تغذیه کوي. زرپخې یا شوبله څه شی دی زده کوونکو چې دا هم یو ډول ژوندی موجود دی. زرپخې اوږد استوانهیي کړی بدن لري یعنې
زرپښې او سلپښې دواړو بدن د کړیو یا حلقاتو څخه تشکیل شوی دی. سر کې یې 2 جوړې سترګې شتون لري. زده کوونکو بدن یې د سینې لنډې سینې څخه تشکیل شوی 4 کړۍ لري چې په هره کړۍ کې 2 جوړې پښې شتون لري. د دغه حیوان شوبله یا زرپښې زیاتره په کومه سیمه کې ژوند کوي؟ په نمجن او تیاره ځایونو کې دوی ژوند کوي او د لرګیو او دیوالونو سوریو کې اوسیږي. د رڼا څخه تښتي او سربیره پر دې ویل کیږي چې واښه خوړونکي حیوانات دي. زده کوونکو نو دا هم مختصر معلومات وو د زرپښې یا شوبلې په هکله. دغه حیوانات موږ خپل په ورځني ژوند کې لیدلي یا دا حشرات موږ خپل په ورځني ژوند کې لیدلي ځکه چې د دوی د بدن په هکله د دوی د خصوصیاتو او ځانګړتیاو په هکله نه پوهیږو یا معلومات نه لرو نو ډېر موږ ته جالب نه وي یا زړه پورې نه وي. نو کله چې د همدغه حیواناتو په هکله یا د دوی د جوړښت د ځانګړتیاو په هکله موږ معلومات پیدا کړو بیا وروسته له هغې ډېر په دقت دغه حیواناتو ته موږ توجه کوو. نو د لوست په ختمېدو سره موږ د بیولوژي مضمون یعنې د 11م ټولګي د بیولوژي مضمون یو بل څپرکی مو هم پای ته ورسوو. نو راځئ چې خپل لوست خلاصه کړو. په کلي شکل سره موږ د عنکبوتیانو په هکله خبرې وکړې، د عنکبوتیانو د ځانګړتیاو په هکله مو خبرې وکړې، د عنکبوتیانو د ټولګي څخه د غڼې او همدارنګه د لړم په هکله مو خبرې وکړې، معلومات مو ترلاسه کړل. سلپښې مو وپېژندلې او همدارنګه زرپښې مو وپېژندلې. یعنې 6 موضوع په ننني لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. نو زده کوونکو دا هم و زموږ د ننني لوست موضوعات. په دې هیله چې د ننني لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي. خو که چیرې بیا هم تاسو کومه ستونزه درلوده او یا د ننني لوست موضوعات مو په سمه توګه نه وي زده کړي نو کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. تر بل لوسته پورې او تر بلې درسي جلسې پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم.